سمې مې نه پراته خو چارته په دې ملګرو کې ویډیو راولېږله چې جلالت مآب حامد کرزی صاحب کابل کې اړم دی په خپله وورې پاکوي بویریانو ته خو د هغه نه غټ سړی نه یې نو ما ورته چې جلالت مآب جناب حامد کرزی صاحب د ځواني نصیب شي او هلته د کابل روشونه او لاندۍ او د کابل غوښې او د کابل کبابونه دلته په امریکا کې چېرته دي کرزی صاحب کبابونه خوري نظر دې نشي ما نن سهار ویډیو ولیده دا ښه خبره ده کرزی صاحب چې بیلچره واغسته او راغی او واورې پاکولو زه خوشحاله شوم ما ته دا ویډیو چې راولېږله نو ما ویل چې د نظر دې هم نشي او د قام مشران دا خو دغه وي که نه دا ټرینډ سیټرز وي یعنی دی چې کوم کار وکړي په زلمو کې په قام کې هغه جذبه راپورته کېږي نو د کرزی صاحب پیغور راته ملګرو وکړه بیت الله خان وعلیکم سلام ول چې کرزی صاحب اړم دی په خپل ماڼۍ کې یا خپل کور کې پار اور پاکوي زما فرام ابودابي وعلیکم سلام علي زمان مهرباني نو مسنجر کې بس شمېره څنګه در ولېږم دا واوره پاک کم که مسنجر کې شمېره در ولېږم تصور که زه لږه واوره پاک کوم بیا راځم شمېره در ولېږم نو دا وګوره ځینې هلکان ما ته وایي چې ته بوډا شوې هلکانو ګورې بوډا نه یم اوس هم تکړه یم دا وګورئ داسې په یو وخت کې لږ کمزوری شوی وم ناروغ وم ډېر خو هغه ناروغۍ مې ختمې کړې دي اوس د زړه هغه چې دی د زړه تارونه مې هم آزاد شو اوس مې ګوره ساه هم نه راماتېږي ښه ساه مې نه راماتېږي پام مو دی پخوا به مې لږ کار وکړو ډېر ساه به مې راماتېده او سرور خان وعلیکم سلام حکیم صاحب وعلیکم سلام لالا خان وعلیکم سلام مهرباني نو واوره پاکوم اړه مې په خپله دغه شاته ځای چې دی یو دوه تنه راته ولاړ دي د دې موټرو مالکان دوه کسان چې دي شاته نو چای څښلې او راته غږ وکړو پام کوه پام کوه موټر ټایر راته خراب نه کې ما ویل تاسو بیلچه راشئ راسره واخلئ خدای انصافدار و نو په ځای دی چې بیلچه یې راغستی او ما سره کار کړی وی هلته راته اوازونه کوي زموږ موټر یې خراب یې نه کړي ښه په ما مزدوري کوي تاسو یقین وکړئ دا په دې فیسبوک هم ما ته کله نه کله داسې میسجونه راځي چې کاش که بنګ دغلته وی بنګ په تا د ګلونو باران کړی وي او ډالۍ به مو در کړی وي او د سرو زرو باران به مو باندې کړی وي دوی هم راته کله نه کله میسجونه رالېږي چې وی لب یو آی لب یو دا واکو بکو که نه کیم کې جانسنه وعلیکم سلام نیکې هیلې دوه کسان شاته ولاړ دي نو دوی هم راته په دې فیسبوک په دې میسج د یو ګروپ کې پیغام رالېږي کله نه کله داسې سلام راته وکړي دعاګانې راته وکړي خو چې کار وخت راغی نو کار راسره نه کوي هلته راته وایي چې موټر مو خراب نه کړي او موټر که مو خراب کړه دا چا راته یو دغه هم راولېږه ومې نه لیده نو چای سکي اخره کې راته وایي زه حلوا به ته تیاره کړو نو ما ویل د حلوا د خوراک خوښوم نو